په نن ویډیو کې البانیا هیواد در پیژنو. دا هیواد اروپایي دی. د اروپا د لوی وچې په سویل ختیځه برخه کې پروت دی او رسمي نوم یې د البانیا جمهوریت دی. د البانیا هیواد درې یوې خوا وچې له یوې خوا اوبو سره پوله لري. شمال لویدیځ ته مونټینګرو، شمال ختیځ ته کوسوو، ختیځ ته شمالي مقدونیا او په سویل کې یې یونان سره ګډه پوله لري. 15مه زیږدیزه پیړۍ کې دغه هیواد د عثماني امپراتورۍ په ولکه کې و. وګړي او پراخوالی یې المانیا د پراخوالي او وګړو پر بنسټ د نړۍ کوچنی هیواد دی. پراخوالی یې نږدې 9,000 کیلومتره مربع دی او پر دې اساس د نړۍ 140 هیواد راځي. د وګړو شمیر یې د 2020 زیږدیز کال د سرشمیرنې پر بنسټ څه کم 3 میلیونه تنه حساب شوی دی. د البانیا غوث اکثریت وګړي چې 80% کېږي مسلمانان دي. ورپسې دویمه شمیره کې عیسویان او ورپسې بيدینه او نور وګړي راځي. د البانیا ډیری وګړي هغه وخت د اسلام په مبارک دین مشرف شول چې کله عثماني امپراتوري دغه هیواد باندې ولکه وکړه. حکومت او سیاست یې د حکومت بڼه یې پارلماني د اساسي قانون اړوند جمهوریت دی. دغه هیواد هم ولسمشر او هم لومړی وزیر لري. ولسمشر یې د دولت او لومړی وزیر یې د حکومت مشري کوي. دغه هیواد تر 1912 زیږدیز کال پورې د عثماني امپراتورۍ برخه وه. له عثماني امپراتورۍ څخه له جدا کېدو وروسته پکې کمونیستي رژیم جوړ شو او اوسنی حکومت او اساسي قانون یې د 1998 زیږدیز کال کې جوړ شوی دی. اسماعیل قمالي د اوسنی البانیا بنسټګر شمیرل کیږي چې عثماني امپراتورۍ څخه وروسته بیا تر 1914 زیږدیز کال پورې دی د البانیا لومړی وزیر و. دغه هیواد پلازمینه تیرانا نومیږي چې د البانیا تر ټولو ستر او سوداګریز ښار هم دی. خلک په البانیایي ژبه خبرې کوي او دغه ژبه کې په ډیر او ګڼ شمېر عربي کلمې او اصطلاحات شته. البانیا د ناټو غړی هیواد هم دی او دغه سازمان کې غړیتوب په 2009 زیږدیز کې ترلاسه کړی دی. که څه هم البانیا د ناټو غړی هیواد دی خو تر اوسه د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري. البانیا اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره وړاندیز کړی او لا تر ننه منل شوی او قبول شوی نه دی. البانیا په 1955 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړی هیواد وګڼل شو. اقتصاد او پوځي وړتیاوې یې البانیا اروپا کې کمزوری اقتصاد لرونکی او غریب هیواد و. دغه هیواد اوس په اقتصادي پراختیا کې بوخت دی او د نړۍ د سترو هیوادونو بیا په ځانګړي ډول امریکا سره سوداګریزې اړیکې لري. د نړۍ د 142 هیوادونو په منځ کې په اقتصادي اړخ کې البانیا 115 ځای لري. دغه هیواد نړۍ کې کوچنی پوځ لري چې شمیر یې څه د پاسه 50,000 تنو ته رسیږي. د نورو ویډیوګانو او د هیوادونو شناخت لپاره ګوهی سبسکرایب کړئ.